بسم الله الرحمن الرحیم. درس شروع کوو. نن با افیس په د ورډ پروګرام درس شروع کوو. موږ تاسو ګوري دلته اول سیده فایل مینو ده ښه فایل مینو، خو موږ تاسو درس له فایل مینو نه شروع کوو، دا بیا اخر کې وایو ځکه فایل مینو کې دلته دا کوم شیان چې راځي هلته پاسته موږ تاسو تیار مخکې موږ تاسو ته راځي د خواته، او اوس هغه کوم اپشنونه تا نه ویلی او دلته راځي دا لږ مشکل دی که نه، یو بیا هلته ځي بیا دلته راځي بیا هلته ځي بیا دلته راځي، دا لږ مشکل کېږي. موږ او تاسو هم ټب نه به شروع وکړو، دا ووایو فایل ټب بیا په آخر کې وایو، کوم شیان چې بیا موږ او تاسو دو خواته درسو کې ویلی هغه یوازې اشاره کوو چې دا دلته موږ ویلی زه بیا تېرېږو، کوم چې نه وي بیا آخر کې وایو. هوم ټب ګورئ دلته په هوم ټب کې څو ګروپونه دي. اول کلیبورډ ده، فنډ ده، ګوره تر دې چې پورې دا کلیبورډ ده، فنډ له دې چې نه تر دې چې پورې ده، پاراګراف ده، سټایل ده، ایډیټینګ ده، دا ګروپونه دي. نن چې وایو دغه اول ګروپ مونږ او تاسو وایو. اول ګروپ ښه کاپي ده، پیسټ ده، کټ ده، ساده شیان دي، اسانه دي. اول باید هغه کې متن ولرو. متن چې ته دلته ګوره تیار جوړ شوي متن دي، مساوي رنډ RAND قوس شروع بیا بیرته قوس تړي اتومات جوړ شوی متن دلته راځي. ته مثال دا متن ده دلته کته راځو دې ته یو عنوان ورکوم زه، طور د مثال کابل ده، دا د کابل په اړه معلومات ده دلته، صحیح ده. دا دلته عنوان ده، دا سور رنګ ورکو دلته ښه کابل، دا متن شو تیار لیکل شوی ده. زه وایم چې دغه اول پاراګراف دلته هم وي خو لاندې باید هم وي، دلته لاندې هم کاپي کوم، یعنی چې کوم کاپي، دا به انتخاب کې ګورئ ورډ پروګرام کې چې کله هم تغییرات کوئ باید متن انتخاب وي، چې متن انتخاب نه وي تغییرات نه کوي، تغییرات نه راځي. ضرور دا ده چې باید متن انتخاب کې دلته متن ګوره کرسر به درئ دا چپ خواته نه ده، دا به داسې لیفټ کلیک سي ده چپ، دا به کلک ونیسي د ماوس ته به حرکت ورکړي خپله څه کوي انتخاب کوي سلیکشن کوي. چې کله انتخاب سو دلته راځي کاپي، دا به کاپي کړي. کته راځو چیرته پیسټ کوو دلته پیسټ کوم، دلته اول چې ده دا پیسټ لیکل شوی دی باندې کلیک وکړه اتومات چې راځي پیسټ راغی، هغه ځینې هم کاپي کړه دلته چې سو پیسټ سو. دا د شارټ کټ لارې هم کېږي ښه، کنټرول C کاپي ده، کنټرول V پیسټ ده، کنټرول C او کنټرول V خو پېژنې بټنونه نو. دغه متن زه اخلم دلته، زه وایم نه دلته پاس دی نه، دا د کته انتقال سي، دلته کته د انتقال سي، صحیح ده. دغه لاندې دلته دا بیا راواخله کټ انتخاب ګوره چې سو هغې چې نه ورک سو چېرته انتقالوم دلته لاندې، بیا ورته راسه پیسټ ورته وایه دلته پیسټ، هغه چې نه چې سو انتقال سو. د کاپي په واسطه کوی چې یو متن دی چې نه راواخلې دلته کاپي، دلته هم شته دلته هم شته، کټ دی چې نه راواخله دلته انتقال کړه، څه کېږي دا کټ سو. بل راځو بل چې ده ګوره فارمټ پینټر ده. فارمټ پینټر څه کار کوي ګوره دلته ما فارمټ ورکړی ده، دا خپله یو فارمټ ده، رنګ لري ګوره سایز یې غټ ده. زه دا را اخلم دلته دا فارمټ پینټر ورته انتخابوم، زه وایم چې دغه کوم فارمټ چې دغه متن لري دغه نور متن چې زه انتخابوم دا باید هم دا فارمټ ولري، چې کله انتخاب کوم ماوس خوشي کوم دا اتومات څه کېږي هماغه فارمټ اخلي. ګوره کوم چې د ده فارمټ و یعنی څومره سایز اندازه یې و او په سره رقم رنګ یې ټول هماغه فارمټ اخلي. په طور مثال دلته راځم دلته بل یو رنګ ورکوم، دلته رنګ ورته چینج کړم، دا رنګ ورکړه، صحیح ده. دا به لږ غوندې غټ کو سایز یې. زه وایم دغه متن چې دلته ده دا نور متن یا دغه بل عنوان ده، یو نیم وخت ګوره ضرورت کېږي ښه د کار څخه درته وایم عنوانونه زیاتر په هغه کې نه ده، مونوګراف پانتون کې چې مونوګراف لیکي که نه هغه ټول د عنوان اندازه معلوم ده چې په څو اندازه یې غالبا 14 ده که 14 ده، 14 که 14 یي 14 په طور مثال ټول عنوانونه یې تا د کتاب کوم مونوګراف دي دا به 14 نو دلته ته څنګه کوی چې ټول د 14 او که داسې خو صحیح ده زه دا کوی سم دا رنګ د دې څو ده 20 ده، دا رنګ لري، دا بل زه راواخلم دا دلته رنګ یې چینج کول ته دا خو بیا وخت نیسي ډېر، څه کار کوي دغه هغه راواخله دغه متن دغه کوم هغه څه ده فارمټ پینټر ورته ووایه او دا ورته انتخاب کړه اتومات څه کېږي هماغه مخکینی فارمټ دا هم اخلي، څومره فارمټ چې لري هغه دا هم ورسره اتومات دغسې اخلي. ښه
د شارټکټ سره هم کوي سو ښه ګورئ شارټکټ دلته هم لیکلای دی دی کنټرول شفت سی کاپی کوي کنټرول شفت وی پرنټي هغه پیسټ کوي دغه متن زه راواخلم دا کنټرول شفت سی دا کاپی سو دلته دا بل متن انتخاب کا متن انتخاب کا دلته کنټرول شفت وی بالا سکی پیسټ کوي خدا سي یو ور دی کاپی ک بیا کوي سي اسانه کنټرول شفت وی یو ور دی متن کاپی واخسته ذاتی پیسټ کوي ټول عنوانونه دي دغه سر سره جوړ ک کنټرول شفت وی په شارټکټ لارې ست یو ور دی کاپی واخسته سل وارم هغه کوي سي سل جایونه کې هغه پیسټ کی خود دلته اپشن نه سکار کې یو ور کار کوي ښه دا متن راواخله دلته دا انتخاب کا ګوره دغه علامه ګوره د برس غوندې علامه سي دا د رنگ دا د دې علامه دا ورته انتخاب کا دغه دا به چې سو بیا لاړه زته هغه یو ور استعماليږي بیا نه استعماليږي د باندې خو پوسي رازو بل چې دا ز کاپی اخلم دا کابل کنټرول سی یا التزم کاپی می واخسته دغه بل ډاکومنت کاپی اخلم کنټرول سی یا دلته راځم بل چې دا بل دغه ډیوایس دلته راځم دا کاپی اخلم سزه کته دلته دا پیسټ کوم کنه دلته راځم پیسټ ورته وایم کوم یو پیسټ کیږي اخیرنۍ کاپی کوم یو سما اخري ور کاپی اخیسته دا هغه پیسټ کوي خدا نور سسو انور رک دی نور ناراضي خو مونږ وای نه د ما د سی په کار دا سی په یو واري لاس کاپیانې زه واخلم لاس کاپی واخلم یو واري یو ځای کې پیسټ کما دا څنګه کیږي دا کلیبورډ د لاندې دا بټن نه ده د باندې به کلیک وکړي دا کلیبورډ بخلاص کلیبورډ سی کله خلاص اوس بیغه خپل کاپیانې واخله ګوره کنټرول سی ډاکومنت هم راغی دا بل کابل د دام هغه دلته کاپی کې ګوره کاپی دا بل دغه متن د دام کاپی واخله دغه جنه ده کنټرول سی دغه متن د دام کاپی واخله کنټرول سی دغه متن د دام کاپی واخله کنټرول سی تر سلیریست پورې ته کوای سي دلته کاپی واخله دلته تاسو سره ذخیره کیږي لیون نیولې تر سلیریست پورې و زه وایم چې دغه کوم کاپیانې سم اخیستي دا ټول زل تکته هغه کوم پیسټ کوم دلته پیسټ کوم یو واره ګوره چې دا پیسټ آل کلیک وکړ باندې دلته چې سو ګوره دلته راغله ټول دلته چې دا پیسټ زه دا کلیر کړم به له سره ګوره دلته بیا کاپی واخلو خاص وګورئ هغه دا متن واخله کنټرول کاپی دا بل متن واخله کاپی بل متن کاپی دا ټول دلته کتر اصلته پیسټ پیسټ آل ورته وای دا سوسو دلته راغله ټول یعنی ټول کوي چې یو ور دلته پیسټ کې او بیل هم پیسټ کوي بیل څنګه دلته راسه دی باندې کلیک وکا پیسټو دی باندې کلیک وکا پیسټو دی باندې کلیک وکا چې بیا هم پیسټ بیل هم کوي چې پیسټ کې یو ور هم کوي چې دا ټول پیسټ کې او کلیر آل څه کوي دا کوم کاپیانې چې تا خسي دا ټول ډیلیټي بیرته پاکي نسته اوس بیرته لسره کوي چې دلته کاپی واخلي بل رازو دلته آپشن ده ګوره آپشن څه کار کوي دلته هغه ټول د کلیبورډ مربوط شایان دي آپشنونه دي شو افیس کلیبورډ اتوماتیکلی ګوره دا اوس انتخاب ده ښه څه کار کوي چې کله ته دوه کاپی واخلې اتومات کلیبورډ څه کیږي فعالېږي دا یو کاپی را واخله کاپی دا بل را واخله کاپی ټول سی دا والی نه کوي کاپی اخیسته ده ظالم کاپی ونه اخیسته شو افیس کلیبورډ اتوماتیکلی دا کمپیوټر هم یو نیو اغزان د سیاغه کې دا ایسته کا کاپی دا را واخله دا چې سو ګوره اتومات دلته غک راغی ورسره کلیبورډ خلاص کړه دا کوم آپشن ده دلته ده سکه دا انتخابي او سه انتخاب نه بیا نه خي امغه یو آپشن ده امغه یو کاپی ده امغه کاپی نور چني خودلته دا آپشن کې انتخابي بل چې دا show office keyboard when control C press twice office keyboard وخیا سه کلا control C دوه واره پریس سی ګوره دس کاپی واخله control C دلته کاپی واخله control C اس کارم نه کی control ګوره control C دوه واره واه اتومات څه کی control دی نه وره C دوه واره واه اتومات څه کی office keyboard کی دا بل رازو بل چې دا
collect without showing office clipboard سکله دا انتخاب وی office clipboard تا ته نه ښیي خو دلته کاپیانې ټول ځان سره ساتي. ګوره دا ایسته که دلته زه کاپي اخلم کنټرول سی، دلته بیا کنټرول سی، دلته بیا کنټرول سی. ګوره office clipboard نه ښیي، سو دلته ور باندې کلیک وکړه کاپیانې ټول ځان سره ساتلي دي. کاپیانې راغلي خو office clipboard بیخي نه ښیي، دلته نه راځي بیخي. دا بل چې ده ښه دا به ایسته کړو show office clipboard icon on the taskbar. ګوره office clipboard دلته ښیي، دا ګوره دا چې ده دا د office clipboard icon ده دلته په ټاسکبر کې ښیي. او که دا انتخاب نه وي دغه office clipboard آپشن هلته نه ښیي. دا ایسته که دلته راسه office clipboard شته دلته نشته، دا انتخاب که بیرته office clipboard درته ښیي. دا چې ده دا د office clipboard ده. بل چې ده دلته show status near taskbar when copying. ګوره سکله دا انتخاب زه سکله دلته کاپی اخلم، تاسو دلته نوټیفیکیشن ته دلته متوجه سئ. ښه ګوره کاپی که څه شی وایي، ګوره دلته دا علامه راځي 5 of 24 یعنی 5م کاپی ده د 40 نه. ما تاسو ته مخکې ویلي دلته څو کاپیانې اخیستی سو 40 کاپیانې اخیستی سو، نو دا څوم کاپي و 5م. دلته راسه بل څو 6م. هلته ګوره هغه علامه ښیي چې تاسو څو دانې کاپیانې اخیستې دي. ګوره کاپي دلته ښیي. زه وایم دا کاپیانې ما ته مه ښیه، دا ایسته که ګوره دلته دې باندې کلیک وکړه کاپیانې ښیي خو دغه علامه دلته بیا نه ورکوي. ګوره کاپي واخله دلته هلته راځي نه راځي، خو څه کې کاپي کېږي هلته پاس ګوره کلیبورډ کې اضافه کېږي. دا پوه شو ورباندې دا دې چې دلته اپشنونه وو. ښه بل راځو بل په دې پیسټ کې نور موضوعګانې دي. بس دا زیاتېږي.